یا دا اوس 2023 شروع کېدو والا دی هیپی نیو ایئر په نوم باندې چې کوم 1 جنوري باندې کومه ورځ ده په دې باندې د کافرو طرف نه چې کومه خوشحالي مناویږي او زمونږ مسلمانان یو بل ته په پوسټونو کې او په واتساپو کې یو بل ته مبارکباد دیږي چیرې نوی کال مبارک شه او نوی کال راغې دا قسمه یو بل سره د دې تعلق ساتنه یو بل ته خوشخبریانې ورکول والله که اسلام ته د دې اجازه درکوي ستا د زندګۍ نه یو کال ختم شو ته خوشحالي مناوې ستا د زندګۍ نه 2022 هغه ختم شو په دې باندې خوشحالي مناوې ستا خو مرګ ته ټایم نږدې کېږي لګیا دی او ته په دې باندې خوشحاله یې دا څنګه عجیبه عقل دی چې مرګ ته د شپې نږدې کېږي او ته خوشحاله کېږي چېرې 2023 راغی تاله خو په 2023 او په 1 جنوري باندې دا پکار دی چې د 2022 رزلټ خپل مخې له کېده چې آیا ما په کومه درجه کې د الله بندګي کړې ده په دې کال کې ما څومره نیک اعمال کړي دي څومره ګناهونه ما کړي دي دا خبره خو پاتې ده احتساب د نفس سره نشته دی چې د خپل ځان سره محاسبه وکړي چې ما 2022 په کوم لیول کې تیر کړی دی ما نیک اعمال څومره کړي دي بد اعمال مې څومره کړي دي دا انسان ته پکارو د دې احتساب پکار دی بل مسلمان ته دا پکار دی چې 1 جنوري باندې دا سوچ وکړي چیرې ان شاء الله دا کال شروع شو زه په دې کال کې د الله طرف ته متوجه کېږم که 2022 کې ماته ګناهونه شوي دي ما خپل الله ناراضه کړی دی خپل الله مې خفه کړی دی په دې 2023 کې عهد وکړه دین نه بعد به زه د الله رب العالمین سره تعلق صحیح قایموم زه به د الله رب العالمین عبادت او بندګي صحیح طریقه باندې کوم زه به هغه نقصان او هغه خساره چې په 2022 کې زمانه شوې ده زه به هغې نه توبه وکړم او رجوع به کوم او الله رب العالمین بندګي او عبادت به کوم دا پکار دا پکار نه ده چې ته یو بل ته خوشخبري لیکې او مبارکباد ورکې چې یاره 2023 شروع شو نوی کال دی دا د یهودو او نصارو عمل دی ای زما ورونو